بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مینوالو، څنګه ښه جوړې راغلي د دریاب عشق د غني خان پروګرام ته. او مازدیګر دی، ښکلی وخت دی، د خیره ښکلی موسم دی، بارانونه شوي دي او ښایسته سپرلی دی. دې پروګرام ته راوړی مې یو غزل دی خپله چې د شعر دی، وایي د خپل ځان په غم اخته یمه جانان به څه کړم، د خپل ځان په غم اخته یمه جانان به څه کړم، نه شو نه به پوره شي بیا ارمان به څه کړم. بل شعر دی وایي دا چې زه یم دا هم ستا له برکته یم بابا، دا چې زه یم دا هم ستا له برکته یم بابا، دا که ته رانه جدا شو بیا په ځان به څه کړم. او کړه وړه د ډېر بې خونده دي لاليه، شعر دی وایي کړه وړه د ډېر بې خونده دي لاليه، یو د شمله د بل د غوره خاندان به څه کړم. او لنګی راکاږم خپله حجره خپله ډیره لرمه، لنګی دریاب صاحب وایي لنګی راکاږم خپله حجره خپله ډیره لرمه، ځان لکان لرمه زه د بر کلي خانان به څه کړم. او شعر مقطع ده وایي عبدالرحمن وایي حجرې شاړې شو خوندونه لاړه، عبدالرحمن وایي حجرې شاړې شوې خوندونه لاړه، رباب به څه کړم سور به څه کړم یا قربان به څه کړم. ډېره مننه دریاب صاحب، وختونه مو په خیر.